وبرکاته. ګرانو زده کوونکو د ریاضي بله جلسې ته ښه راغلاست. موږ په تېره درس کې کسر ولوستله، عامه کسر او صحیح کسرونه موږ ولوستله. اوس موږ د کسرونو خواص لولو. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. موږ درس دی د کسرونو خواص ده. د کسرونو خواص یا ځانګړتیا په عموم کې عامه کسرونه لاندې ځانګړتیا لري. لومړی، کله چې موږ په صورت او مخرج کې ورته غیر صفر عدد ضرب کړو د کسر په قیمت کې هیڅ بدلون نه راځي. راځئ ګرانو زده کوونکو تاسې بېلګه ته وګورئ. یعنې موږ لرو یو کسر 2/4. دا خپله یو کسر ده. موږ وویله که موږ صورت او مخرج د کسر د خلاف صفر یو عدد سره ضرب کړو د کسر په قیمت کې څه تغییر نه راځي. اوس موږ اطراف په 2 باندې ضربوو، یعنی هم صورت په 2 باندې ضربو هم مخرج په 2 باندې ضربو، مساوي کېږي. 2 سره ضرب شي کېږي 4. کله چې 2 سره ضرب شي کېږي 8. ګرانو زده کوونکو دا کسر که موږ بیرته اختصار کړو مساوي کېږي 2/4 باندې. نو ځکه موږ ویلی شو همزمان یو عدد ضرب کړو د کسر په قیمت کې تغییر نه راځي. راځئ ګرانو زده کوونکو بل مثال ته تاسو ځیر شي. لکه همدغه 2/4 موږ صورت او مخرج په 3 باندې ضربو، یعنې همزمان هم صورت ضربو هم مخرج. 2 3 سره ضرب شي څو کېږي 6. 4 3 سره ضرب شي څو کېږي 12. یعنې 6 او 12 همدغه قیمت د 2/4 لري چې کله موږ بیرته اختصار کړو. یعنې دغه ځانګړتیا څه کوي چې موږ د کسر په صورت او مخرج کې کوم عدد ضرب کړو د کسر په قیمت کې تغییر نه راځي. راځئ ګرانو زده کوونکو د کسر خواص بل ځانګړتیا ته. هر کله چې موږ صورت او مخرج په یو عدد تقسیم کړو د کسر په قیمت کې هیڅ بدلون نه راځي. عیناً لکه د ضرب په شان ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو. لکه موږ یو کسر لرو 3/6. دا موږ یو کسر ده. که موږ صورت او مخرج همزمان یو عدد باندې تقسیم کړو لکه 3 باندې تقسیموو د کسر په قیمت کې څه تغییر نه راځي. 3 په 3 باندې تقسیم شي څو کېږي 1. په صورت کې لیکو 1. 6 په 3 باندې تقسیم شي څو کېږي 2. یعنې 1/2 شوله. کله چې موږ 3/6 هم اختصار کړو 1/2 کېږي. یعنې د کسر په قیمت کې څه تغییرات منځته رانغله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د معادله کسرونو باندې. چې معادله کسرونه کوم کسرونه دي؟ معادله کسرونه ګرانو زده کوونکو معادله کسرونه هغه کسرونو ته ویل کېږي چې مختلفه صورت او مخرج لري مګر مساوي ارزښتونه ښیي. د یو کسر د معادل کسر ترلاسه کولو لپاره موږ صورت او مخرج له یو ثابت عدد سره ضربوو یا تقسیموو. ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شي بېلګه ته. لکه 1/2 3 مساوي برخه څنګه پیدا کوو؟ موږ یو کسر لرو د 1/2 یعنې موږ کسر چې دي 1/2 دي. د دې موږ 3 معادله یا مساوي کسرونه پیدا کوو. ګرانو زده کوونکو موږ صورت او مخرج په یو ثابت عدد یعنې په 2 باندې ضربوو. کله چې 2 سره ضرب شي کېږي 2. کله چې 2 سره ضرب شي 4 کېږي په مخرج لیکو. دا د کسر یو معادل. بل معادل چې پیدا کوو همدارنګه 1/2 موږ خپله کسر ده د دې معادله کسر پیدا کوو. همداسې صورت او مخرج په 3 سره ضربوو. کله چې 3 سره ضرب شي کېږي 3. کله چې 3 سره ضرب شي کېږي 6. دا زموږ بله معادله کسر لاسته راغله د کسر اختصار. کله چې موږ غواړو کسرونه اختصار کړو اختصار د ساده کولو معنا لري. د یو کسر اختصارولو لپاره همزمان هم صورت او هم مخرج په غټرینه مشترک قسم باندې تقسیموو. یعنې څه ښه ځیر شي ګرانو زده کوونکو تاسو بېلګه ته. لکه موږ لرو 4/6. 4/6 دا خپله چې دی یو کسر ده. دا موږ اختصاروو په همزمان اختصاروو په غټ ترین مشترک قسم باندې لکه 2 سره ضرب شي څو کېږي 4. 3 سره ضرب شي څو کېږي 6. دا موږ اختصار کړله. اوس
کوم کسر اختصار چې موږ ترلاسه کړله 2 پر 3 دي. دا نور نه اختصاري کېږي یا نه ساده کېږي. اوس راځو د کسرونو هم مخرجول. که موږ داسې کسر ولرو چې هم مخرجه نه وي، د 2 یا ډېره ورکړل شوي کسرونه هم مخرجولو لپاره موږ لاندې 2 طریقې کاروو. لومړی څه ده؟ لومړی کسرونه صورت او مخرج دوهم کسر له مخرج سره وروسته د دوهم کسر صورت او مخرج د لومړی کسر له مخرج سره ضربوو چې پایله یې معادله کسرونه منځته راځي چې مساوي مخرجونه لري. ښه تاسې ځیر شئ مثال ته ګرانه زده کوونکو، لکه موږ یو څه ده 7 پر 8 موږ یو کسر ده او 15 پر 12 زموږ بل کسر ده. یعنې دا موږ غواړو چې هم مخرجه کړو. موږ دا څرنګه هم مخرجه کولی شو ګرانه زده کوونکو؟ موږ اول لیکو 7 پر 8 پر 8 اطراف ضربوو په 3 باندې. که موږ اطراف په 3 باندې ضرب کړو مساوي کېږي. اوس 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 21. 3 8 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 24. دا موږ لومړی کسر و. بل کسر څه دي؟ 15 پر 12 دي. اطراف په 2 باندې موږ ضربوو څه مساوي کېږي. 15 سه 2 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 10 کېږي. پر 12 سه 2 سره ضرب شي 24 کېږي. یعنې ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو، زموږ د دواړه کسرونو هم مخرجه شو. دا یو طریقه. بل طریقې چې موږ پیدا کوو لکه 8 او 12 موږ د تجزیې په شکل باندې پیدا کولی شو. لکه 2 8 سه په 2 باندې تقسیم شي 4 بیا 2 نیسو. کله چې 4 په 2 تقسیم شي 2 بیا 2 نیسو. 2 سه په 2 تقسیم شي 1. اوس راځو همداسې 12 ته په 2 باندې تقسیموو. 12 سه په 2 باندې تقسیم شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 6 بیا په 2 به تقسیمیږي. 3 سه په 2 تقسیم شي 3 6 سه په 2 تقسیم شي پاتې کېږي 3. اوس نیسو 3 سه په 3 تقسیم شي 1 پاتې کېږي. عیناً لکه د کسرونو په شان د تجزیې کسرونو په شان موږ کولی شو څه دا ترلاسه کړو. لکه 12 مساوي کېږي 1 2 موږ 2 په توان د 2 لرو ضرب د 3 او 8 نیسو مساوي کېږي 1 2 3 2 په توان د 3 لرو. نور موږ 2 قاعده څه مساوي دي لکه 2 په توان د 3 دا نیسو ضرب دی. دلته 3 لیکو. 2 په توان د 3 په دې معنا چې 3 ځله 2 په خپل هغه کې ضرب شوی. 2 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 4 سه 2 سره ضرب شي څو کېږي؟ 8 کېږي. 8 اوس موږ په 3 باندې ضربوو. 3 سه په 8 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 24. 8 سه 3 سره ضرب شي کېږي 24. ګوره دا بله طریقه اوس موږ پیدا کړله چې د دغه دواړه کسرونو هم مخرجولو لپاره مشترکه مخرج موږ باید 24 ونیسو. دا و موږ د کسرونو د هم مخرجه کولو بله طریقه. ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو، زموږ بله عنوان څه ده؟ د کسرونو پرته کول دي. د دې لپاره چې یو شی د دې لپاره چې پوه شو چې کومه کسر لویه ده او کومه کوچنۍ موږ لاندې حالتونه په پام کې نیسو. لومړی که چیرې مخرجونه مساوي او صورتونه مختلف وي هغه کسر چې تر ټولو لویه عدد لري لویه کسر دي. مثال ته ښه ځیر شي ګرانه زده کوونکو لکه 12 پر 11 موږ یو کسر بل کسر لرو 14 پر 11. بل همداسې یو کسر لرو لکه 3 پر 11. دا غواړو چې موږ مقایسه کړو یا پرته کړو چې کوم یو غټ دی. لکه ګورو مخرجونه مساوي دي. د کوم کسر هغه صورت غټ ده؟ د دوهم کسر چې 14 دی. لیکو چې 14 پر 11 د ټولو نه یعنې غټه کسر دی چې مقدار یې ډېر ده. د هغې نه بعد ګورو 12 پر 11 دا ده غټه او تر ټولو نه کوچنی 3 پر 11 کسر دی. دا اوله طریقه وله د کسرونو پرته کول.
ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم ښه وخت د خدای په امان